1400 هجري لمریز کال د سلواغې 19 نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 10 سره سمون خوري. تاسې د ځلا نیوز خبري ساعت اورئ. د خبرونو سرټکي: روسیه باید د افغانستان له اشغال څخه درس واخلي. د ټاپي پروژې چارې له خنډ پرته پر مخ روانې دي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي ماشومانو کې ناروغۍ او خوارځواکۍ ډېره شوې ده. او امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې اوکراین کې تر 15,000 ډېر روسي عسکر وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. ویاند قدرت الله هاشمي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او دغه راز دغه هیواد د اټومي انرژي پخوانی رئیس علي اکبر صالحي پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره ویلي چې روسیه باید د افغانستان له اشغال څخه په درس اخیستلو د اوکراین جګړه هر څومره ژر چې کیږي پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا جګړه به نه یوازې د روسیې بلکې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړې چې روسیې په خپل ټول قوت سره د افغانستان د لاندې کولو لپاره په کلونو جګړه وکړه، خو خپل هدف ته ونه رسېده او دا جګړه بالاخره د شوروي اتحاد په پاشل کېدو بې له کومې څرګندې لاسته راوړنې پای ته ورسېده. هغه ټینګار کړی چې روسیه او اوکراین باید له ډیپلوماټیکو لارو د خپل هدف ترلاسه کولو هڅه وکړي او په خبره که چیرته داسې ونه کړي نو د افغانستان په څیر به دا جګړه هم له زیانونو پرته بل هیڅ درد دوا نه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټاپي پروژې چارې له خنډ پرته پر مخ روانې دي. وروسته تر هغه چې پرون د نیوز انټرنیشنل د آسیا پراختیایي بانک له قوله وویل چې څو پورې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی د ټاپي پروژې چارې نشي پیلېدلی. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پروژې چارې له خنډ پرته په منظم ډول پر مخ روانې دي او د لا چټکتیا په موخه له ترکمنستان هیواد سره دوی په اړیکه کې دي. د یاد وزارت د اقتصادي چارو ریاست ویلي چې د افغانستان په بانکي سیستم د بندیزونو له کمېدو سره د ټاپي پروژې عملي چارو کې هم چټکوالی راغلی. یاد وزارت ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د مالی ملاتړ په برخه کې هیڅ ډول رول نه لري او یوازې د دغه پروژې د مالی مشاور په توګه کار کوي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي ماشومانو کې ناروغۍ او خوارځواکي ډېره شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سرخکان مثبتې پیښې ډېرې شوې دي او ورسره جوخت د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې مسؤلینو ویلي چې په هرات او هلمند کې تر دې دمه د سرخکانو 1400 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او له دې امله هره ورځ د 2 ماشومانو د مړینې راپورونه ورکول کیږي. یاد اداره وایي چې د سرخکان ناروغۍ د ډېرېدو ترڅنګ په ماشومانو کې خوارځواکي هم ډېره شوې ده چې د ماشومانو ژوند ته جدي خطرونه جوړ کړي دي. سرچینه وایي چې په هلمند کې هم هره اونۍ شاوخوا 150 ماشومان روغتونونو ته وړل کیږي چې تر ډېره په سرخکان اخته دي. په هلمند کې بیا ټول شاوخوا 800 په خوارځواکۍ اخته ماشومان د ډاکټرانو له لوري بسترې شوي دي. له دې سره جوخت نړیوالې مرستندویه موسسې وایي چې په ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو او خوارځواکۍ اصلي لامل په افغانستان کې روان بد اقتصادي وضعیت او وچکالي ده.